خوست ولایت کې د خوست کابل عمومي سړک دویم لاین مسیر تیرولو چارې د یو لړ ځانګړو مراسم په ترڅ کې پیل شوې. د خوست کابل عمومي سړک یاده برخه یوه له تر ټولو مهم هغو شمیرل کیږي. بیا رغونه او پراخوالی د خلکو له اوږدمهاله غوښتنو څخه وه. نو دا پروژه تقریبا 9 کیلومتره اوږدوالی لري، 20 متره 21 متره چې دغه نوی سړک پخېږي دا سور لري. د مالي بودیجه تقریبا 200 میلیونه ده چې موږ تقریبا فی الحال د دې مسیر تیروو چې د باندې 10 میلیونه پیسې راځي. دا مصرف خپله ښاروالۍ نه کوو. کله چې اساسي ډول سره جوړېږي هغې مالي لګښت به انشاءالله موږ خپل حدوده پورې ښاروالۍ کې بعد له هغې نه به فایده ما کوي انشاءالله. ټاکل شوي چې په لومړي ګام کې به له ښاره تر 2 سرکه سیمې پورې د 10 میلیونه افغانیو په لګښت څه د پاسه 7 کیلومتره اوږد او 21 متره پلن سرک د مسیر کارونه او له دې وروسته به د خوست ښاروالۍ او فواید عامه ریاستونو له لوري د 200 میلیونو افغانیو په لګښت د همدې سرک اساسي رغونه پیلیږي. اول خو موږ خپل ولسونه د نظام سره الحمدلله اوږه په اوږه ولاړ دي. دوی خپل شتمنۍ د دې نظام نه او د عام المنفعه کارونو نه قربان کړي دي، خو د دې په مقابل کې امارات هم لله الحمد د دوی دغه شتمنیو ته په کتو د دې استملاک پروسه به انشاءالله نهایي کوي. هر چاته به خپل حقوق چې څومره یې په دغې سرخ کې او یا په بله پروژه کې راځي هغه به انشاءالله د دوی نه ضایع کېږي بلکې دوی ته به خپل حقه حقوق ورکول کېږي. د خوست امنیت قومندانۍ لخوا په خوست کې د بیا رغونو پروژو سره امنیتي همکاري دوام لري او انشاءالله العزیز چاته اجازه نه ورکوو چې د بیا رغونو پروژو سره خپل امنیتي دښمني وپاري او د یادو پروژو کارونه له ځنډ او خنډ سره مخ شي. د حیدرخیلو په سیمه کې د خوست کابل عمومي سړک یاده سیمه یوه له تر ټولو ګڼې ګوڼې هغو ډکه شمیرل کیږي چې د کال په دوام پکې ګڼې ترافیکي پیښې هم رامنځته کیږي. هغه هټۍ او ودانۍ چې سړک سره پخوا کې آبادې شوي وې د خلکو په خوښه د دولت له لوري ونړول شوې. اماراتي مسؤلینو دوی ته ډاډ ورکړی چې د دوی د ملکیتونو په اړه به له امیر المؤمنین سره تماس نیسي.